سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی زموږ درس چې کوم دی هغه هم په پرزان پرزنټ ټنس یا موجوده زمانه باندې دی. ملګرو، امید ده چې د دې سیریز کوم په موجوده زمانه ما شروع کړي دا 15 شپږ اخرنۍ ویډیوانې تاسو ټولو کتلې وي او تاسو ټول ته څه نه څه زده کړي. تاسو ټول زما دا هیله ده ټولې ویډیوګانې تاسو خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټول وطنوال دې نه پیدا واخلي. ستاسو که هر سوالي هر کوېسچن هر سوال تاسو په کمنټ سیکشن کې په کمنټ برخه کې ماته پرېښودلی شئ او په هغې آینده کې زه ویډیو هم جوړولی شم او تاسو ته په هغې په باره کې معلومات درکولی شم. ښه، نننی زموږ درس چې کوم دی هغه په موجوده زمانه دی او موجوده زمانه کې په دریم ګروپ افعال چې کوم دي په هغې باندې زه خبره کوم. نننی چې په دریم ګروپ کې کوم افعال ما سره دي هغه افعال باندې به زه خبره کوم چې کوم د ډي آر ای د سره ختمیږي هغه افعال باندې زه خبره کوم چې دا به تاسو په موجوده زمانه کې دا څنګه استعمالوئ. صحیح دی؟ نو راځئ ملګرو چې درس شروع کړو. صحیح دی؟ نن زما درس دی présent troisième groupe de verbe avec DRE. صحیح دی؟ نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه، دا دې ته هم verb irrégulier ویلی کېږي. دریم ګروپ افعال چې کوم دی هغه verb irrégulier یا irregular verbs چې ورته انګلیسي کې وایي یا پښتو کې موږ ورته ویلی شو هغه افعال چې کوم څه خاص قاعده یا قانون نه لري، یعنې تا به تاسو خپله زده کوئ. دې باندې مخکې ما هم تاسو ته په تیر شوي 5 ویډیوګانو کې هم ما تشریحات درکړي دي او امید ده چې تر دا دمه تاسو پوه شوي یې. که دا ننني چې کوم افعال دي دا چې کله په انفینیټیو فارم یا خپل اصلي حالت کې نو دا د د سره یا ډي آر ای سره ختمیږي. لکه څنګه قوسونو کې تاسو له ما یو 3 مثاله درکړي. répondre مطلب چې کوم دی جواب ورکول، او که تاسو وګورئ دا هم د د سره ختم شوی. داسې attendre انتظار کول دا هم د ډي آر ای سره ختم شوی. داسې که prendre ویل کېږي اخیستلو ته ویل کېږي یا موږ انګلیسي کې وایو to take، دا هم د د سره ختم شوی دی. نو هغه افعال چې کوم د د سره ختمیږي به تاسو په موجوده زمانه کې څنګه د هر مختلف ضمیر سره به دا تاسو یا پروناون سره به دا تاسو څنګه استعمالوئ، دا نننی زموږ درس دی. نو دې کې ما یو څو مثالونه جوړ کړي او امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ د استعمال طریقه زده کړئ. صحیح دی؟ نو راځئ چې مخکې ځو. ښه، که دې سخته وګورئ هر کله چې تاسو سره ژ راشي نو تاسو به فعل سره اس اضافه کوئ. چو که راشي فعل سره به تاسو اس اضافه کوئ. ایل یا ال هیشي که راشي نو تاسو فعل سره هیڅ هم نه اضافه کوئ. نو که راشي نو تاسو فعل سره او ان اس اضافه کوئ. داسې که وو راشي تاسو فعل سره ا زد یا ای زد اضافه کوئ. ایل یا ال جمع که راشي نو تاسو به د فعل سره ا ان تی یا ای ان تی اضافه کوئ. ملګرو، که تاسو وګورئ د دې ساخت هم تاسو څو ځلې لیدلی تاسو پوه شوي، خو دلته صرف یو فرق دی چې کله ایل یا ال راشي نو د فعل سره به تاسو هیڅ هم نه اضافه کوئ. صحیح دی؟ دا د دې ساخت دی او دا د دې مطابق اوس ما څه جملې جوړې کړي دي. نو راځئ چې هغه مثالونو ته وګورو. که اولنی مثال ما راخیستی prendre ویلی کېدي، انګلیسي کې ما ورته ویل چې to take اخیستلو ته ویل کېږي. اوس که مختلف موږ سره ضمیرونه راځي نو تاسو به د څنګه ورب څنګه استعمالوئ. je prends. صحیح دی؟ tu prends. il یا elle prend. صحیح دی؟ که تاسو وګورئ il یا elle سره هیڅ هم موږ نه دي راوړي. nous prenons. vous prenons. ou prenez. وبخئ. vous prenez. il یا elle چې کوم جمع دی prennent. il یا elle prennent. زه بیا تکراروم دغه 3 مثاله. je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. صحیح دی؟ دا خو د prendre مثالو چې په جمله کې دی نه موږ دغه کړی دی. تاسو که اوس وګورئ د اولني د دریو ضمیرونو سره ژو چو ال یا ال سره که تاسو وګورئ یو رقم سپیلنګ دی. بیا که لاندې دریو ته تاسو نو وو ایل یا ال جمع ته وګورئ بیا بل رقم سپیلنګ دی. نو ځکه دې ته irrégulier verb irrégulier دې ته ویل کېږي یا د هغه افعال دي چې کوم څه قواعد خاص قانون یا قاعده نه لري چې هغې مطابق دې کې موږ څه بدلون راولو او هغه همداسې مخکې اوسو، نو دې کې تغییرات راتللی شي، ځکه دې ته verb irrégulier ویلی کېږي. صحیح دی؟ ښه، بل مثال له ځو. répandre ما مثال راخیستی. répandre چې کوم دی
هغه ویل کېږي جواب ورکول je réponds je réponds tu réponds il یا elle répond nous répondons nous répondons vous répondez il یا elle répondent بیا زه تاسو سره تکراروم je réponds tu réponds il répond elle répond nous répondons vous répondez ils répondent elles répondent صحیح شو نو دا و د اخرنی مثال répond چې موږ به دا په موجوده زمانه کې د مختلف ضمیر سره د کې څه تغیرات راوړو څنګه به استفاده دې کوو امید دی ملګرو چې تاسو پوه شوي دا نن زموږ درس و په موجوده زمانه کې دا هم دریم ګروپ فعل و چې کوم د سره ختمېدو تاسو به دې کې څه تغیرات راولئ مننه ملګرو او بیا زه تاسو ته تکراري وایم چې دغه ټولې ویډیوګانې تاسو بار وګورئ په دې باندې جملې په دغه زمانه ټنس کې تاسو جوړ کړئ او یو بل سره شریک کړئ نوي افعال پیدا کړئ او هغې نه استفاده وکړئ تر څومره چې تاسو استعمالوئ څومره تاسو دا لیکئ هغومره به دا ستاسو یادېږي لیکل هم زده کېږي سپیلنګونه به هم ستاسو زده کېږي او ټوله مهمه دا ټولې ویډیوګانې خپل ټول ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټولو مشکلات حل شي اخرنی یو بله یادونه هغه دا ده که تاسو هر مشکل لرئ مالی د کمنټ په برخه کې تاسو دغه د یوټیوب چینل چې کوم کمنټ سیکشن دی په هغې کې ماته تاسو په کمنټ کې لیکلی شئ آینده کې په هغه مشکل په هغه موضوع باندې به زه تاسو ته ویډیو جوړم مننه ملګرو تر بلې ویډیو پورې ښه